وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. پتیر آیت کریمه کی د غنیمت ذکر وش او غنیمت دا په جهاد کې لاس ترازی. اوس په دې آیت کریمه کې الله فرمایي چې جهاد د هر چا کار نه دی، د دې لپاره خاص خلق دي چې هغه ته مسلمانان وي، مؤمنان وي او خالص مسلمانان چې په زړونو کې منافقت نه. نخ د ایمان صدا انما المؤمنون، بشکا مسلمانان صرف الذين هغه خلق دي اذا ذکر الله چې کله د الله تعالی نوم یاد شي وجلت قلوبهم نو او ترشي زړونه د دوی او یریږي زړونه د دوی، یعنی د الله تعالی نه یرا دا به په زړونو کې سیوای او دومره سیوا چې د الله تعالی د یری د وجه نه به د دوی زړونو درزيږي او د الله تعالی د یری د وجه نه به د دوی زړونه هر وخت د الله تعالی په یاد کې د الله تعالی په یره کې وي. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، وَإِذَا تُلِيَتْ او چې کله تلاوت کړي شي علیهم په دوی باندې آیاته آیتونه د الله تعالی زادتهم نو زیاتی د آیتونه دوی لره ایمانا د ایمان لحاظ سره د دوی ایمان نور ور سره زیاتیږي. وعلى ربهم يتوکلون او دوی په خپل رب باندې باور ساتي. الذين غخلق يقيمون الصلاة چې منځ قائمي ومما رزقناهم او د هغه رزق نه چې موږ ور نصیب کړي ينفقون خرچه کوي. اولئک هم المؤمنون حقا، دغه خلق دي چې مؤمنان دي حقا په حق سره. نو د مؤمنانو لومړنۍ صفت دا ده اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، چې د دوی په زړونو کې به د الله تعالی یری او دا یره به ډیره زیاته. په سورة زمر کې الله تعالی فرمای الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، چې د الله تعالی د ذکر نو مسلمانان دومره یریږي چې غونه به بيزيږي د الله د یرینه، د دوی سرمنې چې دینو دا بدتریږي. نو دې ته پښتو کې موږ غونه ذکیدل وایو، الله تعالی د یرینه به د دوی غونه ذکی دومره زیاته یره وي. او ثم تلين جلودهم وقلوبهم، د الله تعالی د یری د وجه نه به د دوی زړونه نرميږي او د دوی سرمنې هم نرميږي. دا د الله تعالی یره د دا په دوی باندې غالب وي هر وخت، او د الله تعالی نه جسو کېریږي دا وی بدلم ډیر اوچته ده. ولمن خاف مقام ربه جنتان، څوک چې یریږي د الله تعالی نه د الله تعالی مخ ته د ولاړ نه یریږي نو دا وی د پر دو جنتونه دي. فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان، او بیا لوی صفات دغه جنتونو بیان شي. خدای الله تعالی نه یرا چې د چا پزړه کې شته نو د صحیح مسلمان دی، او چې د الله تعالی د یرا د چا پزړه کې نشته او دل اسبل وجل خون ورکی اجرتی دی د بخوانه او د جهاد لراغله نو د داسې سړی د لپاره بیا د جهاد اجر نشته، د اصل لګیا دی. د الله تعالی یره شرط اول دی چې د بد الله تعالی د یری نه جهاد کوي، د الله تعالی یاد به پزړه کې. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، او هر کله چې آیتونه د الله تعالی ذکر کی آیت تلاوت کیږي په دوی باندې نو د دوی ایمان ور سره زیاتیږي. نو د ایمان د پاره کمه او زیاته په قران کریم کې شته، دا ثابت دی چې د بعض خلکو ایمان چې د په ترقې باندې رواني. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، چې کوم مسلمانان دي نو دا وی ایمان زیاتیږي زیاتوالی باندې رواني. وهم یستبشرون، او دوی خوشاله وي د خپل ایمان په زیاتوالی او د قران کریم په نزول باندې. واما الذين في قلوبهم مرض، د چا په زړونو کې چې مرض د منافقت ته نو فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون، د دوی د مرض او ګندګي د منافقت او د دې ګندګي سره نور ګندګي میوځي کیږي په قلاره چې څومره وخت یریږي. اوس مثلا جهاد ده غزوه خندق کې چې کوم منافقین نو وی اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا،
چې دا یو طرف نم لخر رالی احزاب او د بل طرف نم رالی او د مخامخ نم لخر رالی او داسې وخت را باندې راغی چې یو منافق په کې دا وایي چې یا اهل یثرب لا مقام لكم فرجعوا د یثرب خلکو دلته د ولاړې ځای نشته د دمې ځای نشته فرجعوا واپس کېږئ تختې د میدان نه جهاد ګران شو دا د منافقینو خبرې وي او د هغې نه علاوه پکې یو منافق دا وایي چې مونږ سره الله او رسول چې کوم وعده کړې و نو دوکه یې راوستو په دې تمه باندې چې فتح به میلاویږي او چې دلته رالو اوس در طرف نه لښکرې دي او په زرګونو باندې 12,000 خلک را باندې راټول شو دي کې فتح کم ده نو الله او رسول زموږ سره دوکه وکړه نو منافقینو چې کوم د زړه مرض دی نو په قلاره ښکاره کېږي کفر جهودي ته جوړېږي ښکاره کفر او په قلاره باندې هغه مرض د منافقت سیوا کېږي نورم نو سخت منافقت ته جوړېږي او سخت کفر ته جوړېږي نو چې کوم مسلمانان دي د هغوی مقابله کې هغوی چې میدان جهاد ته راشي او د الله تعالی د طرف نه اول په جهاد کې امتحان راشي نو په هغې باندې ایمان زیات شي ځکه په جهاد کې دا د الله تعالی قانون دی چې شروع کې مسلمانانو باندې تکلیف راځي غزوه احزاب باره کې الله فرمایي اذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا داسې یو وخت راغی چې زړونه مرۍ ته راورسېدل د خلکو ججورو د زړونو راورسېدل یعنې دا ډېره زیاته سخته وه دا زړه چې انسان ته خرابېږي او هر طرف ته چې ګوري نو هر طرف د ځان دشمنو ته ښکاري داسې یو کیفیت جوړ شو او د الله تعالی باره کې م ګمانونه شروع کړل چې دا کوم حکم موږ ته میلاو الله را کړی دی او که نه وسوسه راغلی دا به بعضې وخت کې د پیغمبرانو سوچ جوړېده او د الله تعالی باره کې م ګمانونه شروع کړل چې الله تعالی زموږ عمل قبول کړی دی فتح به راکوي او که نه زموږ د څه بدعملۍ د وجې نه په عذاب کې راګیرو دا سوچونه ستاسو جوړ شو دومره سخته جوړه شوه نو په داسې وخت کې د مسلمانانو ایمان چې دی دا نورم زیاتېږي مسلمانانو وی ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما دی به وی چې الله تعالی موږ سره کومه وعده کړې ده د الله رسول کومه وعده کړې ده نو دی کې رښتیا مونږ ته ویلي په موږ باندې سخته راله دی نه پس په فتح راځي او وما زادهم الا ایمانا وتسلیما که سخته پرې راغلې ده او که فتح راغلې ده په دواړو صورتونو کې د مسلمانانو ایمان په زیاتېدو روان نو د جهاد په وخت کې که د انسان سوچ دا جوړ شو چې یاره دا خو جوړې مونږ په ناحقه یو او جوړې یهود په حق دي چې څومره حملې کوي نو فتح هغوی طرف ته روانه ده او زموږ مسلمانان داسې شهیدان کېږي نو داسې حالات جوړ دي جوړې مونږ کې څه چل دی یا زموږ د دین کې څه چل دی که دا خبرې په زړه کې د چا رالې نو دا د مسلمانانو صفات نه دي د منافقانو صفات دي د مسلمان صفت دا دی چې میدان جهاد کې که سخته راځي او که فتح راځي په دواړو حالتو کې به ایمان په زیاتېدو روان د زړه تعلق به د الله تعالی سره نورم په مضبوطېدو باندې روان وعلى ربهم يتوکلون نو مسلمانانو دریم صفت دا دی یو خدا دی چې د الله نه به یریږي دویم دا دی چې ایمان به په زیاتېدو رواني دریم صفت دا دی علی ربهم یتوکلون په خپل رب باندې به باور ساتي اول دا غینه مخکې خو وروسته آیتونو کې را روان دي کوشش پدا کوي چې اسلحه به برابر ساتي او کوشش پدا کوي چې خپل طاقت به برابر ساتي دشمن به ټول عمر په یره کې ساتي دا مسلمانانو باندې لازم دي فریضه ده خو کبي هم چرته جنگ جوړ شي او دشمن چرته زیات قوي دی په تعداد کې سیوا دی او یا د هغه سره اسلحه مضبوطه ده ټیکنالوژي ورسره ده نو په دې صورت کې اعلی ربهم یتوکلون پر رب باندې به باور ساتي میدان باندې پریږي دا به نه وي چې هغه دومره تکړه دی او زه دومره کمزور یم زه څنګه جهاد وکړم اول دی د الله تعالی حکم خدا دی اقدامي جهاد به کم نه په داسې حالاتو کې چې ته کمزور یې په چا به حمله نه کوي خو چې یو ځل جوړه شو نو بیا به میدان نه پرېږدي بیا به په الله تعالی باندې باور ساتي نو درې صفات دي د مسلمانانو یو دا دی چې الله تعالی نه به یریږي دویم دا دی چې ایمان به په هر حال کې زیات وي ایمان به نه کمیږي په زیاتېدو به رواني او دریم دا دی چې په الله باندې به باور ساتي نو که داسې مسلمانانو او د جنگ میدان ته لاړل نو الله تعالی به فتح ورکوي څه صفات وروسته نورم ذکر کیږي او که نه دا پکې نه او میدان جهاد ته لاړل او لږه شانتې سخته پرې راله او بیا یې چغې والې چې کوم دی هغه امداد او الله تعالی په موږ باندې خفه کېږي نه او الله تعالی دغه د زموږ ماشومان قتلیږي او دې ته ګوري امداد نه کوي دا د بعضو مسلمانانو خبرې دي د هغوی د خولې نه ووتل دا مسلمانان نه دي منافقان دي دوی په زړونو کې ایمان نشته چې داسې خبرې کوي نو که دا خبرې شروع کړي دا مسلمان نه دی مخکې آیت کې دا و چې د غنیمت باره کې د خلکو تپوس وکړو او الله تعالی وفرمایل چې غنیمت د الله او د رسول لپاره خاص دی
صحابه زړه کې رال چې موږ خدا کار جوړې وران وشو جوړې زموږ ایمان کې فرق دی دا به صحابه سوچو حنظله رضی الله عنه یو ځل وی چې منافق شو ابوبکر صدیق سپتی وی ماته دا مسله ده چې کور تلاړ شم نو الله او رسول یې بیا غپې لګوم دا زه خو جوړې منافق یم ابوبکر صدیق وی دا سم جوړې منافق یم دا مسله خو ماتم ده دواړه نبی علیه الصلاۃ والسلام لاړ نبی علیه السلام فرمایل چې زما مخه د ناس ایمان په یو حالت چې زما نه خواکی کې به ایمان بل شانتي او چې دا څنګه دلته یې کې دا سه هر ځکه شپې نو بیا به د سفرشتي سلامونه کوي دا خو بیا ډېر د چته درجه مسلمانی ده یعنی دا د پیغمبرانو صفت ته چې په هر حال کې به زړه یو شانتي عام مسلمان به بدلیږي را بدلیږي د حالاتونو متاثر کیږي بیا به ګناه نه کوي صرف دومره بدلی به پکې راځي چې د الله یره کله لګه کم او کله لګه زیاته د الله تعالی یاد کله په زړه کې لګ کم او کله لګ زیات دا فرق به راځي نو د صحابه زړه کې رالل چې مونږ کې جوړې سفر راغی په ایمان نو الله تعالی دا صفات ذکر کړل چې خپل زړونو ته وګوره په زړه کې مزما یې رشته او کنيشته د قران په وادو باندې یقین پوښته کنه دی پوښ او د میدان د جهاد کې بروسم په ما باندې برابر د کنه خپل اصله خپل مړو ته زیات ګوري نو که په ما باندې بروسي زمانم په زړه کې یری او زما په وادوم یقیني نو بیا خیر دی دا معمولی خبرې پکې راځي دا ایمان ته نقصان نه رسي خو غټ نقصان او غټ تاوان د ایمان دا دی چې زما یرم زړه کې ختم شي غټ تاوان د ایمان دا دی چې د الله په وادو باندې یقین کمزور شي او غټ تاوان دا دی چې په الله باندې باور ختم شي انما المؤمنون بیشک مسلمانان صرف هغه خلق دي اذا ذکر الله چې کله یاد شي الله تعالی ذکر شي د الله تعالی یاد کړي شي الله تعالی وجلت قلوبهم نو یریږي زړونه د دوی او تر شي زړونه د دوی و اذا تليت عليهم آیاته او هر کله چې تلاوت کړي شي په دوی باندې آیتونه د الله تعالی وعده د الله تعالی حکمونه د الله تعالی زادتهم نزیت وی دوی لره ایمانن د ایمان په لحاظ سره وعلى ربهم او دوی په خپل رب باندې توکلون باور ساتي الذين يقيمون الصلاة